یوه ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د یوې انګریزي خبرپاڼې د کمرې ښکار شو. له ده څخه هغه مهال انځور واخیستل شو کله چې باراک اوباما د انګلستان په یوه جلسه کې ناست او پښې یې پر میز ایښې وې. په سبا یې د باراک اوباما انځور د ده سپکاوي په موخه د همغې انګریزي ورځپاڼې په لومړي مخ چاپ شو. خو ډیری لوستونکو د ورځپاڼې دفتر ته لیکونه راواستول او اوباما یې پکې ستایلی و. د ورځپاڼې عمومي مدیر برعکس ډیر خفه او غوسه شو، ځکه د دوی توقع دا وه چې اوباما ته باید سپکاوی وشي. مګر کله چې یې انځور ته په ځیرتیا سره وکتل، ویې لیدل چې د اوباما د بوټانو تلي سوري سوري دي او خلکو هم دی د همدې کار په موخه ستایلی و، ځکه د یو ستر اقتصادي هیواد ولسمشر او داسې زاړه بوټان په پښو کول د ستاینې وړ و. په بله ورځ خبریال د اوباما دفتر ته ورغی او له هغې بخښنه وغوښته، مګر اوباما ورته وویل د څه په خاطر. خبریال ځواب ورکړ، ما غوښتل تاسې په خپله ټولنه او نړۍ کې سپک کړم چې ولې مو په میز پښې ایښي دي، مګر برعکس خلکو ستاسې ستاینه وکړه. اوباما وخندل او ویې ویل، څوک چې ورځپاڼې لولي د لوی فکر خاوندان وي او هر څه په ځیرکتیا سره ګوري. بیا یې وخندل، تر همدې شېبې نه پوهېدم چې زما بوټان دومره زاړه شوي، ځکه زه هیڅکله د خپلو بوټانو په اړه فکر نشم کولی. زما موخې ډېرې لوړې او لویې دي او د هغې لپاره خپل قدمونه پورته کوم. زه د یو داسې قوم څخه یم چې د خپل توروالي له امله تل رټل شوي، بندیان شوي. زه د هغوی د افکارو په اړه فکر کوم چې څنګه یې بدل کړم، نه د رنګ په اړه. ممکن وکولی شم هره ورځ نوي بوټان واخلم، مګر چې د راتلونکي لپاره مې قدمونه نه وي څه معنا به ولري.